یو هندو مې وقابو مسلمان کړی را سره د پرې کولو سامان نه کندو نه وواتم چې لار ته شوم نو ټر مې وکړ کندو نه وواتم چې لار ته شوم نو ټر مې وکړ واسې تورزنم خو چې یار ته شوم نو ټر مې وکړ نور مې راکیستل د اسید مې ته حساب وغوښته په احتساب چې خپل کردار ته شوم نو ټر مې وکړ او لاس نه مې ونیوه چې ستا دپاره ځان وجنم لاس نه مې ونیوه چې ستا دپاره ځان وجنم او ګپ کې چې کله نږدې دار ته شوم نو ټر مې وکړو او د اقتدار نه به مې وړاندې وي ملاتړ به مو یم د اقتدار نه به مې وړاندې وي ملاتړ به مو یم او چې واکدارۍ کې اقتدار ته شم نو ټر مې وکړو او بابا ګټله ما خوړله څه پروا مې نه وه بابا ګټله ما خوړله څه پروا مې نه وه چې واده وکړو روزګار ته شم نو ټر مې وکړو او دانې مې راوړې وایي جرنده به په وار وي ګورې دانې مې راوړې وایي جرنده به په وار وي ګورې او په انتظار کې چې خپل وار ته شوم نو ټر مې وکړو او بره ختې به یې زړه ته خفګان نه و خفګان خو دې ځای نه کوزېږي خو دا د لاندې سیستم دی وایي بره ختې به یې زړه ته خفګان نه و که ورغلې د دې ښځې ارمان نه و بره ختې به یې زړه ته خفګان نه و که ورغلې د دې ښځې ارمان نه و نو یو چوپالې که په وخت واده جوړ کړې په سرکوزي به نن داسې باران نو یو چوپالې که په وخت باندې جوړ کړې په سرکوزي به نن داسې باران نو نو یو هندو مې وقابو مسلمان کړی یو هندو مې وقابو مسلمان کړی را سره د پرې کولو سامان نو یو هندو مې وقابو مسلمان کړی را سره د پرې کولو سامان نو نو نفس منله د شیطان زما انکارو نفس منله د شیطان زما انکارو داسې پړی و چې ولې آسان نه و نو ښځې 12 بچي راوړلو سپاره یاد کړي ښځې 12 بچي راوړلو سپاره یاد کړي زندګي وه خو بس زندګي وه خو د مینې دوران نه و نور څه کې ښځې 12 بچي راوړلو سپاره یاد کړي زندګي وه خو د مینې دوران نه و نو پاکستان کې به د 3 موسم وواري پاکستان کې به د 3 موسم وواري امریکا کې به د سره خزان نه و نو د بل باغ ته که د خولې د لاړې نه تلې د بل باغ ته که د خولې د لاړې نه تلې په سمسور باغ باندې داسې تالان نه و او منورو خوند اخیستی د تیارې منورو خوند اخیستی د تیارې یعنې هېڅ یو کاروبار په جهان نه وایي د ژوند مزې چرچې را باندې سر وچورلوو او خپلېږي نه پیسې را باندې سر وچورلوو دې وزن یې ډېر دی بندوبست یې راله وکړو د سکول درنې بستې را باندې سر وچورلوو او دغه دی د غټ سړي خبره اورېدی شم هم زغمېږم د غټ سړي خبره اورېدی شم هم زغمېږم یو دومره مټېټې را باندې سر وچورلوو او ته به بیمار کړو دومره ښه شخوند به مې وهلو په ته به بیمار کړو دومره ښه شخوند به مې وهلو خو د 10 یوې چپې را باندې سر وچورلوو او ماما تا پیګونه په کچېږدي باندې راکېښو ستا مشرځي په تې را باندې سر وچورلوو او نو ګیسي نه یم چې ګیس به وي زما سر ته ختلی ګیسي نه یم چې ګیس به وي زما سر ته ختلی دی ګرمې بخارۍ را باندې سر وچورلوو او زخمي منور بیا هم غریبۍ کې په جرم مست یم زخمي منور بیا هم غریبۍ کې په جرم مست یم د ډمو نندارې را باندې سر وچورلوو یو به بل ووایم نو بیا به ځم وایي ډوډۍ چې ښه درله پخه کړي ښځه دې ته ډوډۍ چې ښه درله پخه کړي ښځه دې ته وایي او چې ځان له سپور او تا له سره کړي ښځه دې ته وایي او د ارامتوب خبرې ستا نه په چلول وباسي او بیا د دنیا له راښکاره کړي ښځه دې ته وایي او ستا چې د خاص عمل خبر شي انقلاب راولي او تخته په تا د راپوډه کړي ښځه دې ته وایي او سنې مې د خدایه هسې باره یوه ښځه وایي نره یمه هسې باره یوه ښځه وایي چې نره یمه چې په درنا کې تېره شپه کړي ښځه دې ته وایي او هر یو سړی غواړي چې ورشم او ښکلې کړم او دا چې په مخ جوړه جنډه کړي ښځه دې ته وایي د جمهوریت کې د ناقص جمهوریت لپاره او د سر نه کوزه لوپټه کړي ښځه دې ته وایي او په یو میلمه باندې اوس کله او بل پرې راغی او مغه یخه چې یې توده کړي
ښځه دې ته وایي. نو په پردي کور کې مېلمستوب نوې خبره نه ده، ځان چې خپل کور کې مېلمانه کړي ښځه دې ته وایي. او کورکه کې پټه لاړه راله، څوک یې څه پروا کړي، څوک چې د ځان په ننداره کړي ښځه دې ته وایي. نو ای منوره په خوږه هم عمر نه تېرېږي چې هېڅ په هېڅ ځان خفه کړه ښځه دې ته وایي.